د مهمو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو له وزیر سره د چین د سفیر کتنه. د افغان ځواکونو لخوا د پاکستاني پوځي رژیم سره جګړه کې د مهماتو ترلاسه کول. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو انتقالاتو دوام. او د ایران امریکا او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې د میلیونونه ډالرو زیان. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د کب 13 اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې امیر خان متقي په کابل کې د چین له سفیر ژاوشینګ سره کتلي دي. په دې کتنه کې د افغانستان او چین د اړیکو پر پیاوړتیا او د سیمې پر وروستي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د پاکستان له لوري د افغانستان پر حاکمیت د تیري خبرې وشوې. د خبرپاڼې له مخې ښاغلي متقي د افغانستان د متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست یادونه وکړه. ویل چې افغانستان د متقابل درناوي، نه مداخلې او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې غواړي. د چین سفیر هم د سیمې د ټیکاو پر اهمیت ټینګار کړی او هیله یې څرګنده کړې چې اختلافات د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د 201 خالد بن ولید ختیځ زون قلو اردو ویلي د ننګرهار لعلپورې کې د نظرخیلو لاچې پوستې سرتیرو تیره شپه د پاکستاني پوځي رژیم کشفي ډرون چې غوښتلي افغان ځواکونه په نښه او انداخت پرې وکړي کشف او له منځه یوړل شوه. امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ډرون تر ویشتل کېدو وروسته سقوط شوی او اور یې اخیستی دی. ملي دفاع وزارت ویلي چې د کندهار د 215 البدر قلو اردو ځواکونو تیره شپه د پاکستان پوځي رژیم 7 پوستې په بشپړه توګه فتح کړي دي. د دغه وزارت په وینا په دې عملیاتو کې لسګونه پاکستاني ملیشو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دفاع وزارت ویلي دغه راز په دې عملیاتو کې 7 میله سپکې او درنې وسلې، 8 دوربینونه، 2 پایې غټې مخابرې او زیات شمیر مهمات هم نیول شوي دي. ذبیح الله مجاهد پر ایران د امریکا او اسرائیل بریدونو ته په اشارې سره ویلي چې له ایران سره د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو انتقالات په نورمال ډول روان دي او هیڅ ډول ځنډ پکې نه دی راغلی. نوموړی وایي د خواف هرات اوسپنې پټلۍ کمیساري او اړوند ادارات پر خپلو فعالیتونو بوخت دي او د توکو لیږد رالېږد له ستونزو پرته دوام لري. د خبرپاڼې له مخې له سوداګریزو توکو ډک ریلګاډی د هرات روزنک تمځای ته رسېدلی چې پکې 42 واګونه سیمنټ او 2 واګونه MDPF تختې بار دي. مجاهد زیاته کړي چې د ایران د اوسپنې پټلۍ مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ایران په خاوره کې 900 واګونه افغانستان ته پر لاره دي او په نورماله توګه به افغانستان ته وارد شي. د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر ایکس وایي چې ګمان نه کوي د پاکستان خلک دې د هغه هیواد د واکمنۍ د هغو پالیسیو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغان ملکیانو د وژنو لامل بلل شوې ده. هغه زیاتوي چې ښایي د پاکستان د خلکو او واکمنۍ ترمنځ واټن مخ په پراخېدو وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند حکمت الله آصفي ویلي چې د افغانستان فضا د ملکي الوتنو لپاره پوره خوندي ده. نوموړی وایي چې اوس مهال د افغانستان پر فضا د عبوري الوتنو شمیر ډیر شوی دی. آصفي وایي ترانسپورت وزارت هڅه کوي د هوایي چلند په برخه کې لا نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یوه نوي راپور کې وایي چې په افغانستان کې د اقلیم له ګواښ سره د مخ خلکو شمیر زیات شوی دی. د دغه راپور له مخې د هیواد شاوخوا 19 سلنې وګړي په لوړ خطر لرونکو سیمو کې ژوند کوي. راپور زیاتوي چې وردګ، نیمروز، دایکنډي، بامیان او زابل د اقلیم له لوړو خطرونو تر ټولو زیانمن ولایتونه دي او د هیواد په مرکزي سیمو کې هم د اقلیم د خطر کچه مخ په لوړېدو ده. له هیواده بهر دا چې راپورونه وایي د امریکا د شنبې ورځې راهیسې چې 4 ورځې کېږي د ایران پر وړاندې بریدونو کې نږدې 2 میلیارده ډالر پوځي تجهیزات له لاسه ورکړي دي. د انادولو خبري اژانس موندنې ښیي چې
په قطر کې د العدید په هوایي اډه کې د امریکا د 1.1 میلیارډ ډالرو ارزښت لرونکی رادار د ایران په توغندیز برید کې زیانمن شوی دی. همداراز په کویټ کې د امریکا 3 F-15E جنگي الوتکې له منځه تللي دي او په بحرین کې د 5م سمندري ځواک په مرکز هم برید شوی دی. اخوا د امریکا د مرکزي قماندان وایي ایران تر اوسه 500 بالاستیک توغندي او 2000 بې پیلوټه الوتکې توغولې او په مقابل کې د امریکا په بریدونو کې له 500 زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتک وړونکي بیړۍ او بمبار الوتکې شاملې دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال امیر سرلشکري ویلي چې د ایران پوځ او ولس د هیواد د دفاع لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. نوموړي ټینګار کړی چې ایراني سرتیري دې ته تیار دي چې خپل ژوند د خپل وطن لپاره قرباني کړي. هغه خبرداری ورکړی چې که جګړه پراخه شي امریکا به د ویتنام او افغانستان د جګړو په پرتله له درنو زیانونو سره مخ شي. امیر سرلشکري زیاته کړي هغه کسان چې باور لري امریکا ته هیڅوک ماتې نشي ورکولی ایران به ثابته کړي چې دا ادعا ناسمه ده. د بشري حقوقو د فعالانو یوې ادارې ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې په ایران کې 1099 ملکي وګړي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې 180 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم دي. یادې ادارې همداراز ویلي چې د ټپیانو شمیر 5402 تنو ته رسېدلی چې شاوخوا 100 ماشومان هم پکې شامل دي. د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 104 بریدونه ثبت شوي چې ویل کېږي طبي مرکزونه او د استوګنې سیمې هدف ګرځولي دي. د ایران سپاه پاسدارانو ویلي چې په عراق او کویټ کې د امریکا پر پوځي شتمنیو سلګونه ډرون بریدونه کړي دي. سپاه پاسداران ویلي چې شاوخوا 210 بې پیلوټه الوتکې یعنې ډرونونه یې پر هغو تاسیساتو توغولي چې د امریکا سرتیري پکې میشت دي. د دوی په وینا په نښه شویو ځایونو کې د عراق د اربیل پوځي اډه او همدارنګه په کویټ کې علي سالم هوایي اډه او حریف جان کمپ شامل دی. نړیوالې رسنۍ د امریکایي سرچینو له قوله وایي دغه هیواد د پاکستان په کراچۍ او لاهور کې له خپلو قونسلګریو غیر بیړني کارکوونکو ته د وتلو امر کړی دی. تر دې مخکې په پاکستان کې د امریکا سفارت او قونسلګریو تر راتلونکي جمعې ورځې د ویزو صادرول ځنډولي دي. دا وروسته له هغې کېږي چې پر ایران د برید په غبرګون کې ګڼ شمېر کسانو په کراچۍ کې د امریکا پر قونسلګرۍ هجوم وروړی و. د امریکا خپلواک سناتور برني سنډرز ویلي چې د امریکا بهرنی سیاست باید د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا نور ونه ټاکل شي. هغه ویلي چې نتنیاهو میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل او غزه یې له خاورو سره برابره کړه او همدې هدف ته ورسید. دغه راز د ایران پر ضد جګړه هم د هغه غوښتنه وه چې ډونالډ ټرمپ عملي کړه. نوموړي ټینګار کړی چې د امریکا بهرنی او پوځي سیاست باید د امریکا د خلکو له لوري وټاکل شي نه د نتنیاهو د توندلارې کابینې لخوا او موږ ته نور ډیر شرم دی چې اسرائیل مو لوبوي او کنټرولوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پلان لري چې د راتلونکي جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د لویو دفاعي شرکتونو له لوړ پوړو اجرایوي رئیسانو سره وګوري ترڅو د وسلو د تولید د چټکولو په اړه خبرې وکړي. په راپور کې راغلي ټرمپ غوښتنه لري چې د وسلو تولیدونکي شرکتونه باید ژر تر ژره د وسلو د تولید کچه لوړه کړي. دا اقدام په داسې حال کې چې پینټاګون هڅه کوي په ایران باندې د بریدونو او څو وروستیو پوځي عملیاتو وروسته د وسلو زیرمې بیرته ډکې کړي. او وروستی خبر مو هم دا چې راپورونه ښیي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 9 میلیون نفوس چې شاوخوا 4 میلیارده کسان کیږي له زیات وزن او چاغښت سره مخ وي. موندنې وایي دا ستونزه یوازې د لویانو پورې محدوده نه ده. د ماشومانو چاغښت هم په چټکۍ سره زیات شوی او د ښوونځي د عمر ماشومانو ترمنځ یې کچه له 1915 کال راهیسې نږدې 15 برابره لوړه شوې ده. د چاغښت نړیواله ورځ له 2020 زیږدیز راهیسې هر کال د مارچ په 4مه لمانځل کیږي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.